علي رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ویلو یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. یا علی نظر پس نظر کوما یو ځل ته وګورې ناڅاپي نظر دی ولګېد دوباره بیا هغې ته مه ګوره فإن لك الأولى وليست لك الآخرة ځکه دا اول نظر خیر ہے دا دوباره به ته به ګناهګار یې اول به اختیار دی ستا ناسې مو لګېږي بیا چې دوباره ګورې دا ستا اختیاري دی په دې به دې الله رانیسي. امام شافعي مو دقسې د زنانه په ګوندو باندې نظر ولګېدو دې نظر نه مخکې د امام شافعي حافظه داسې وه غاټه پاڼه به یې وکتله بیا به یې په لاس کېښودلو بیا به یې اول نوالم تر اخره پورې بېرته په یاد کړو یو نظر باندې به ټول هغه پاڼه هغه به یاده کړه. د دې نه پس امام شافعي رحمه الله حافظې باندې دا اثر وشو بیا هغسې اخذ یې نه شو کولی وبه یې لستونه نه به چې راغستلی راغی وکیع ابن الجراح هغه ته شکایت وکړو. صحیح ده د ډېر بعضو کسانو دا ویلي چې یاره دا شرک امام شافعي ته منسوب دی صحیح دا چې دا امام شافعي خپله شعر دی او وکیع ابن الجراح د ده معاصر هم دی او استاذ ځانو کې هم راځي وشكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. ما شکایت کو وکیع ته سوء حفظي د بدی حافظي زما یاره زما قوت حافظه اوس کمزورې ده مخکې چې کوم اخذ به مې کو اوس اخذ نشم کولی وی فأرشدني إلى ترك المعاصي. امام شافعي وی ما وایي چې ما ته وکیع وویله چې ګناهونه پرېږده او راته ویې ویله فإن العلم نور الله إن العلم نور الله ونور الله لا يعطى لعاصي. لکه دا علم چې دی دا د الله نور دی او نور د الله نافرمان ته نه ورکېږي. دې وجې نه معصیت یو غټ حسد او غټ نقصان هغه موږ تاسو طلبه علما باندې دی هغه قوت حافظه خرابېدل او علم لرې کېدل. د دې په وجه باندې د انسان علم کې نقصان راځي قوت حافظه کې خلل او نقصان راځي.